پاکستانی الوتکو د کونړ او خوست په ځینو سیمو بریدونه کړي. د کونړ او خوست ځای خلک وایي چې پاکستانی جیټ الوتکو د کونړ او خوست په ځینو ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. خوست کې سرچینې وایي چې تیره شپه وخته پاکستانی الوتکو د خوست ولایت په وړه پیڅه میلامیر سفر او کونړی سیمو کې بمبار کړی دی. په ورته مهال د کونړ شرطین ولسوالۍ اوسیدونکي هم ادعا کوي چې الوتکو په دې سیمه کې هم بریدونه کړي چې له کابله تر اوسه یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي دي. په ورته مهال یو شمېر پاکستانی خبریالانو لیکلي چې پر خوست او کونړ کې د پاکستانی ځواکونو بریدونو موخه د پاکستانی طالبانو په نښ کول دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.